دا نوی تحول چې په انتخاباتو د امریکا کې راغی چې تاسو وینئ ټرمپ چې یوه دوره مخکې هم رئیس جمهور د امریکا او موږ مذاکرات د آخره مرحله مذاکرات د ټرمپ وخت کې شروع کړل او موافقانه سر ته ورسېدل. ټرمپ د افغانستان سره په سیاسي اړخ کې په نظامي اړخ کې په ټولو کې ښه تجربه لري. زموږ امید د ټرمپ له حکومت نه هم دا دی چې خپله کومه پالیسي چې امریکا اوس غوره کړې د افغانستان په ارتباط باندې په دې کې له سره غور وکړي. موږ همیشه دا اعلان کړی دا د افغانستان پالیسي ده، د امارت اسلامي پالیسي ده چې موږ له هیڅ ملک سره خصومت او دښمني نه غواړو. موږ له ټولو دنیاوالو سره بالخصوص له خپلو همسایګانو سره، له ګاونډیو ملکونو سره، له غربي دنیا سره او بالخصوص له امریکا او چین او روسیې سره د ښو روابطو غوښتونکي مثبت روابط ورسره غواړو او د عدم مداخلې په سیاست باندې موږ باور لرو. موږ نه غواړو چې د نورو ملکونو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. همدارنګه له دوی نه هم زموږ دا توقع ده چې دوی زموږ په داخلي چارو کې بالخصوص په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. هر څوک د متقابل احترام په بنا باندې راوړاندې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت همیشه ورته لبیک ویلی دی او موږ به انشاءالله مثبت قدمونه ورسره کیږي. دا به زموږ په خیر هم وي او د دوی په خیر به هم وي. تقابل انتقادونه بندیزونه دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. ښه لاره یې دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت سره د متقابل احترام په اساس باندې روابط جوړ شي. نو زموږ امید د امریکا له آینده حکومت هم دا دی چې د افغانستان په قبال د اسلامي امارت په قبال باندې په خپلو پالیسیو کې تجدید نظر وکړي او مثبت قدمونه کړي. مونږ له امریکا سره 2 لسیزې په جنګ کې د جنګ صفحه تېره سوه، جنګ ختم سو. هیڅ دښمن همیشه دښمن نسي پاتې کېدلی او هیڅ دوست همیشه دوست نسي پاتې کېدلی. مونږ پرون له شوروي سره جهاد وکړ، نن له شورویانو سره روسانو سره مونږ ښه روابط لرو، سیاسي تجارتي اقتصادي روابط سره لرو. همداسې کېدای شي چې موږ له امریکا سره هم ښه سیاسي او تجارتي اقتصادي روابط ولرو. نو د افغانستان اسلامي امارت دا پیشکش کوي چې د امریکا حکومت باید مثبت قدمونه کړي په دې لار کې. دا د دوی په ګټه هم ده او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه هم ده. او موږ امید د دې کوو چې آینده حکومت د امریکا له افغانستان سره ښه تعامل ولري او د دوستۍ او د انډیوالۍ تعامل ولري. او همدارنګه خپلو ګاونډیو نه هم خواهش کوو چې د دې په ځای چې له موږ سره په تقابل کې اوسي، له موږ سره په خصومت کې اوسي، دا د دوی په ګټه ده، زموږ په ګټه ده چې خپل تجارت، خپل اقتصاد او خپل سیاسي روابطو ته وده ورکړو او مخته یې سره بوځو. موږ لکه مخکې چې ما هم ویل، بیا هم زه وایم چې هیڅ وخت له افغانستانه هیڅ ملک ته خطر نه دی متوجه سوی او نه به متوجه سي او نه موږ غواړو چې د نورو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. همدارنګه له نورو ملکونو هم دا خواهش کوو چې زموږ په امنیت کې، په اقتصاد کې، په سیاست کې باید مداخله ونه کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړو. د افغانستان مجاهد ولس به همیشه له خپلو سرحداتو نه دفاع کوي. افغانستان مجاهد ولس به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په سیاسي و اقتصادي و امنیتي چارو کې خلک بې ځایه مداخلې وکړي.